د زړه چې کومه انداره ده، د زړه چې کومه آینه ده، د دغې آینې د صفا کېدلو یوازینۍ لاره هغه تقوا ده. د الله جل جلاله ډېر یادېدل، ذکر دی، وظیفه ده، او د خدای جل جلاله د اوامرو پر ځای کول. الله جل جلاله د صالحینو انسانانو چې همیشه د خدای جل جلاله په عبادت کې وخت تېروي، هغو انسانانو ته الله دا د زړه ښه داسې ورصفا کړي چې په دغه د زړه په انداره کې دی نور شیان ویني. الله جل جلاله باندې داسې نور ورکړی لکه بعضې اولیاء کرامو چې بعضې خبرې کړي یا بعضې مجلسونه یې کړي، کرامتن یې یو څه ویلي. دا کرامت معنا عزت دی الله تبارک وتعالی ده ته ورکړي. دغه عزت چې الله جل جلاله ورکوي دا په نیکو اعمالو په کولو باندې، د قرآن تلاوت ډېر کوي، درود شریف ډېر وایي، استغفار ډېر وایي، لمونځ په جماعت باندې کوي او د خپلو سترګو حفاظت کوي. نو الله جل جلاله دغه مؤمن ته یو کرامت ورکي، یو عزت ورکي. بعضې خلکو ته داسې چې د بعضې انسانانو د ګناه حالت ورمعلومیږي، یعنی العیاذ بالله یو سړی د زنا کوي یا یو سړی د سود پیسې خوري، حرامې پیسې خوري، حرام خوراک کوي، یا یو سړی دی غل دی، یا یو سړی دی په نورو نارواو باندې اخته دی. بعضې خلک داسې چې الله جل جلاله د ده د نیکو اعمالو د پرله پسې کولو په خاطر باندې و ده ته دغه بد سړي دغه د ګناه حالت و کیفیت پر ده باندې دی درکولی سي. اسانه مثال یې داسې یو سړی زبردسته خوشبو لګولې، یو بل سړی د عطرو ماهر دی، د خوشبو ماهر دی، خوشبو یې ډېر استعمال کړې ده، مهارت کې لري، هغه ته دا ورمعلومیږي دغه ورو د خوشبو لګولې د الله جل جلاله د کلام د ویل. یعنی ګوره دا د خوشبو په انسان کې پیدا کېږي، دا بوټي دي، لرګي دي، لرګي یا یو قسم خام مواد دي سره ګډ سي خوشبو ځینې پیدا سي، چې دغه د ځمکې د خاورو په موادو کې الله دونه قوت و طاقت ایښی دی چې داسې خوشبو یې ځي انسان یې درکولی سي. نو د رب کریم د قرآن د ویلو په دغه کې به بیا څونه خوشبو پرته وي. او د یو مؤمن مسلمان چې شپه او ورځ دی د خدای جل جلاله څخه بیریږي او د الله تبارک وتعالی د احکاماتو پر ځای کېدل کوي، ده ته به الله څنګه خوشبو به الله ورکوي. د حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خولو به داسې بوی کلی لکه د مشکو ده. سعودي یا مکه مکرمه او مدینه منوره دا ګرم وطنونه دي. صحابه کرام به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې په کوم مجلس کې به ناست و هلته به نه ایسي و نه به پنکه وه. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر دا ښایسته مخ پر ښایسته بدن باندې به دا خولې را روانې وي. صحابه کرام به کوشش دا کوي چې دا خولې د بدنه څه ټولې کړي. پر اوږه یې خولې را روانې دي، که تاسې وایئ نو کمیس بیا اغوستی و، نو اوږه یې څه معلومېدلې یا ځګر یې څه معلومېدی یا یې لنګوټه پر سر وه نو مزغه یې څه معلومېدی چې خولې پر را روانې. د صحابه کرامو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ژوند داسې تېر سوی دی چې بس یو پټو یو لنګ و. کله کله دا موقع پیدا سوې ده د لنګوټې ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم لنګوټه هم تړلي، کمیس یې م اغوستی، دغه موږ او تاسې یې پرتوګ بولو یا شلوار بولو، دا به یې م اغوستی. اکثر حالات د اکثرو صحابه کرامو دا یو لنګ به درلود، یعنی نور به در دغه نامو پورې به پټو، نور به ټول لوڅ شو. لمونځ هم په دغه حالت کې کوي، لنګوټه نه وه، خولۍ نه وه. بیا چې الله جل جلاله پر دوی باندې اسانتیاوې راوستلي دي، مالونه یې ورکړي دي، دولتونه یې ورکړي دي، بیا صحابه کرامو دا رقم کړي دي چې کمیس دی، پرتوګ دی، لنګوټه ده، پټو دی، ټوله استعمال کړي دي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جسم مبارک د عادي خولو به داسې بوی کړي لکه د مشکو ده. او صحابه کرامو بالخصوص یوه زنان د زما اوس نوم یې هغې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه خولې ډېرې سره راجمع کړي وې چې دا کمې خولې به پر بدن باندې راکلي یا به ځینې تویېدلې، ناست به د سره به خولې تویېدلې. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه خولې جمع کړي وې چې د مشکو د عنبرو بوی وکړي. دا رقم د دنیا په د انسانانو کې بعضې انسانان داسې چې الله تبارک وتعالی هیڅ کله پر ده باندې عزت الله دا ورکړی که د خوشبو نه لګولي بد بوی یې نه ځي، ښه بوی یې ځي. او دا یوه کیسه ده ما کړې ده چې په پنجاب کې یو سړی و، د قرآن سره ډېر محبت، قرآن یې نه زده کېدی، ټوله ورځ او شپه به قرآن ته ناست، قرآن یې نه زده کېدی. بیا یو خاص کلمات یې به ده ویلې چې حق الله
سچ الله. دا توري بیا ویله نور قرآن نه زده کېدی چې کله وفات سو او خلکو د ده لپاره قبر وکیندي د دا قبر د خاورو یو داسې قسمه خوشبو کلله چې ټوله خلک ورته حیران